کوم خلک په کونه ډېر سیکس کول غواړي او کوم یې نه غواړي؟ ولې په کونه کول په کونه سیکس کول ډېر خوند کوي؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وترتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان واخلئ. مننه. کوم خلک په کونه ډېر سیکس کول غواړي او خوښوي؟ هغه خلک چې باید بده ونه مني او بده پرې ونه لګېږي، نو باید د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو د دغه ښایسته نظر څخه ځان خبر کړئ او ګټه مثبت ترې واخلئ. ولې اکثره خلک په کونه سیکس کول غواړي او کوم خلک یې ډېر غواړي؟ هغه خلک چې د په کونه سیکس کول غواړي خو دوی خو داسې کار کړی وي چې په ځوانۍ کې یا په خپله د دغه کار څخه ګټه اخیستې وي او یا یې د نورو څخه اخیستې وي، یا هم په خپل قرض ټولوي او یا هم نورو ته خپل قرض ورخلاصوي. خو باید زه دومره ووایم چې د دغسې ناوړه سیکس د دغسې ناوړه کار څخه باید ډډه وکړو. کوم کار چې موږ تاسې کوو باید د هغه لپاره یې وکړئ کوم چې الله پاک موږ تاسو ته روا ګڼلی دی. که بیا هم ستاسو زړه صبر نه کوي او نشئ کولی چې د کونې څخه تاسو صرف نظر شئ، نو تاسو بیا داسې کار وکړئ. هر کله چې تاسو سیکس کوئ نو باید لومړی تاسو مېرمن پوه کړئ، تاسو مېرمن په څلورې کړئ او له هغې سره د شا له خوا نه سیکس وکړئ. د شا له خوا نه سیکس په دې طریقه تاسو کولی شئ چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې ما په شا کې ورذکر ایښی نه په مخه کې. نو دې سره ستاسو نظر هم بدلیږي، ستاسو سوچ به داسې وي کېدای شي ما په شا کې ایښي په کونه کې ایښی وي. نو بیا به الله پاک تاسو ته د دغه عذاب څخه به هم خلاص کړي کوم چې په تاسو باندې نازل شوی دی. نو هېڅکله هم تاسو د شا له خوا نه د مېرمنې وي که د هلک وي که د هر چا سره وي، نو هېڅکله هم د شا څخه د مېرمنې څخه ګټه مه اخلئ او مه د هلکانو څخه، ځکه دا یو داسې عذاب دی چې کله هم تاسو دا کار کوئ نو په الله پاک ته به راځي او بیا الله پاک داسې نه ګوري چې کوم ټیم کې تاسو دغه کار کوئ او تاسو باندې رحم وکړي. نو هیله له هغو ملګرو څخه کوم چې د دغسې ناوړه کار څخه تاسو ګټه مه اخلئ او لرې ترې اوسئ چې تاسو که سیکس کول غواړئ د شا له خوا نه، نو تاسو مېرمنې سره په څلورې سیکس وکړئ، ځکه په دې کې او د کونې سیکس کولو کې هېڅ فرق نه وي. په شرمګاه کې باید سیکس وشي، په کوس کې سیکس وشي، نه په کونه کې. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د دغه ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.